په دواړو پښو معلول محمد عمر چې د خپل 14 کسیزې کورنۍ یوازینی ګټیالی دی خپل کار ځای ته روانېږي هلته چې د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. هغه له درېو معلولو خویندو سره یو ځای په خپل کور کې د صابون جوړولو وړوکې کارخونه جوړه کړې. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې ما د صابون جوړولو چارې زده کړې. ما سره مې 3 خویندې زما په شانه معلولې دي، هغې هم را سره کار کوي او په دې باندې بوخت یو په دې د لارې حلاله نفقه ځان ته برابروو. عمر لومړی د صابون جوړولو کار زده کړ او وروسته یې خپلې 3 معلولې خویندې په دې موخه وروزلې تر څو د خپل ورور ملاتړي شي. ما دا فکر را سره چې زه دا خویندې څنګه داسې په یو کار باندې بوختې کړم چې د دې دا فکر او سوچ نه او بل چاته محتاج نه شم. بیا صابون جوړولو چل ما زده کړو، د هغې نه وروسته مې دې خویندو ته زده کړو. نو اوس راسه په دې کور کې همدغه خویندې کومک کوي. دا 3 واړه خویندې د صابون جوړولو له روزګاره خوشحاله دي او وایي کلاس نیوی وشي نو کار یې نور هم ښه کېدی شي. د دې کار چې شروع کړی 10 کاله بیا شوي دي. ورور مې کار زده کړو، بیا دا مواد راوړو، موږ ته هم دا چې الله وښودو کار ښه کار دی چې وشي چې مواد او د هغې پوره او موږ وایو چې داسې کار موږ ته جوړ شي که نه چې په دې کور کې موږ ناست یو نو موږ سره خپل کار دغه کوو او موږ به د خیره خپل کاروبار برابرو. وایي که زده کړې کړی وای نو اوس به یې کلي کور کې هغه نجونو ته تدریس کاوه چې له زده کړو محرومې دي. دغه ارمان چې تعلیم هم کړی وي او خپل وطن ته هم خدمت کړی وي، کور زندګي هم برابره وي. بس نور خلکو ته هم زده کړې کوي چې تعلیم هم کړی وي. د دوی پلار خپلې سیلابوړې کوټې رغوي. وایي په دې خوښ دی چې اولادونه یې په صابون جوړولو بوخت دي او د ځان لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. په دې کار خو ځکه په 2 برخو کې خوشحاله یم. یو د دوی ورسره مصروف دي، دوی ورسره مصروف دي، هغه ذهني بوج یې ورسره کم دی، ګټه ډېره یا لږه خو هم یو دوی ته خوشحاله دي. زم ته راځي ما یو څه نفقه یو څه د لاس نه راځي. ساده کلیوال ژوند له ټانټو جوړه پناهي او د کور په داخل کې له خټو څو جوړې کوټې د ناچارۍ نښې دي خو وایي ژوند یې روان دی.